د افغانستان او زمبابوې کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د ټېسټ سیالۍ دویمه ورځ هم پای ته ورسېدل. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په خپله دویمه پړۍ کې هم ډېره خرابه کمزورې توپونه ترسره کړې چې 3 ویکټې یې د لاسه ورکړي دي، 46 منډې جوړې کړي دي. د زمبابوې لوبډلې د افغان لوبډلې پر وړاندې په خپله لومړۍ پړۍ کې ډېره خوندوره توپونه ترسره کړې چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 243 منډې جوړې کړې چې د افغان لوبډلې څخه 80 منډې مخته سوله. افغان لوبډله بې تر دا مهاله پورې 46 منډې لري چې خپل 3 مهمې ویکټې یې د لاسه ورکړي دي. د زمبابوې لوبډله لا اوس هم 40 منډې مخته ده. افغان لوبډله به سبا غرمه له همدې ځایه یو ځل بیا خپلې توپونې ته دوام ورکړي. د زمبابوې کرکټ ملي لوبډله لا 40 منډې مخته ده. افغان لوبډله به یوازې 40 منډې جوړوي، بیا به د زمبابوې په خلاف یو نوی هدف ږدي. که وګورو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې 3 پیاوړي توپونکي د لاسه ورکړي دي. اوس رحمتشاه زرمتی او د ضیاء الرحمن اکبر لوبه ترسره کوي. انشاءالله چې په سبانۍ لوبه کې به د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د زمبابوې په خلاف یو ښه سیالۍ وکړي.